د اصحابانو د ایمان د داستان 20مه برخه. د اصحابانو د ایمان داستان. لیکوال حضرت امام الواقد الواقدی، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. د اصحابانو د ایمان داستان د 20مه برخې محترم اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند او خوشحاله به یاست. موږ په تېر 20مه برخه کې دا واورېدل چې راوی وایي د عربو په لښکر کې د رومیانو څه سرګري او جاسوسان وو چې دوی به یې حال احوال ورکاو. جاسوسانو چې کله د حمص خلکو ته وکتل چې د ښار دروازې پرانیستې او عربو ته خوراکي مواد راوړي، دا یې ګمان شو چې د حمص خلکو عربو ته سر ټیټ کړی. جاسوسان د انطاکیې لور ته روان شول. په هر ښار یا فوجي کلا چې به تېرېدل، ویل به یې د حمص خلک عربو ته تسلیم شول او په سولو سره یې خپل ښارونه ورته پرېښودل. دا خبره رومیانو ته ډېر بد زیری و او ویره یې د پخوا پرتله په څو ژانده شوه او دا د خدای جل جلاله مسلمانانو سره یوه ښکاره مرسته وه. جاسوسان 40 تنه وو، له هغو څخه یې 3 شیرز ته ولاړل او دا خبره یې هلته هم شایع کړه. په 20مه برخه کې به واورو چې د رستن فتح. امام واقدي وایي امیر خپل لښکر روان کړ، رستن ته ورسېدل. هغه یوه ډېره ټینګه کلا وه چې ډېرې اوبه یې درلودې. له جنګیالیو او وسلو فوجي تجهیزاتو څخه یې ښه برخمن و. امیر ابو عبیده خپل استازي ورولېږی او ورڅخه ویې غوښتل چې تسلیم شي، خو دوی له دې کار څخه انکار وکړ او ویې ویل موږ تر هغو دې کار ته نه یو تیار تر څو چې موږ ته د هرقل حال معلوم شوی نه وي چې څه کوي او له هغو وروسته به هغه څه کېږي چې د خدای خوښه وي. امیر ابو عبیده وویل د هرقل جګړې ته تلونکي یو، له موږ سره خلک او ډېر سامانونه دي چې د وړلو وس یې راسره نشته. موږ غواړو چې د بیرته راتلو تر وخته دا شیان له تاسو سره امانت کېږدو. راوی وایي د رستن خلک خپل واکمن ته چې نقیطاس نومیده راغلو او په دې اړه یې مشوره ورسره وکړه. ده وویل ای قومه، تل بادشاهان او عسکر یو بل ته امانت کړي او دا موږ ته هیڅ ضرر نه رسوي. وروسته امیر ابو عبیده ته حال ورولېږی او ورته ویې ویل هر وخت چې دې تر موږ پورې یو کار اړ شي موږ یې اجرا کولو ته ولاړ یو او له تاسو څخه یې لرل چې زموږ له رعایت سره تر هغو مراعات وکړئ تر څو چې د هرقل انجام موږ ته معلومیږي. امیر ابو عبیده وویل خدای جل جلاله اورات به در سره وکړو. امام واقدي له ثابت بن قیس بن علقمه څخه نقل کوي او وایي زه په دې پیښه کې له امیر ابو عبیده سره موجود وم. نوموړي د محمد له ملګرو څخه هغه خلک چې د مشورې او رایې څښتنانو راوبلل. ورته ویې ویل ډېر مضبوطه کلا ده، له چل او هیلې پرته د فتح کولو لاره نشته. زه غواړم چې له تاسو څخه 20 تنه 20 صندوقونو کې واچوم او صندوقونو ته له دننه قلفونه ور جوړ کړم چې کله تاسو په ښار کې داخل شئ د خدای جل جلاله د نوم په یادولو سره ورباندې راووځئ. خدای جل جلاله به تاسو په کلا کې پر موجودو مشرکینو بریالی کوي. خو خالد بن ولید ورته وویل که دا کار ته دې قصد کړی وي نو بیا دې د صندوقانو قلفونه د باندې خواته وي، خو د صندوق په لاندینۍ حصه کې باید زلفۍ جوړه کشي او قلف باید نشي چې کله زموږ سرتیر د دې خلکو کلا ته ورداخل شي په یو وار دې راووځي او د تکبیر نارې دې وکړي. مرسته د تکبیر له نارو سره تړلې وي. ابو عبیده د نوموړي دا مشوره ومنله او د خوراکي شیانو هغه صندوقونه چې د رومیانو انتخاب ده راواخیستل، لاندې خواوې یې ورخلاصې کړې او زلفې یې ورته جوړې کړې او له قلف پرته یې بندې کړې. په صندوقونو کې چې ننوتل اول ضرار بن ازور او ورپسې مصیب بن نجی، ذوالکلال حمیري، عمر بن معدي کرب الزبیدي، مرقال حشم بن نجیبه، قیس بن حبیره، عبدالرحمن بن ابو بکر، مالک بن اشتر، عوف بن سالم، صابر بن کلکل، مازن بن عمر، اسید بن سلمى، ربيعة بن عمير، عكرمة بن ابي جهل، عتبة بن عاص، دارم بن فياض العبسي، سلمى بن حبيب، طارع بن حرملة، نوفل بن جرعل، جندب بن سيف، عبد الله بن جعفر الطيار. دای امیر هم وروټاکي او صندوقونه رومیانو ته په لاس ورکړل. کله چې رومیانو ورستن ته صندوقونه نه ایستل، د نقیطاس د امر مطابق د امارت په
ودانۍ کې کېښودل. امیر ابو عبیده وکوچېد. په یوه کلي کې چې سعودیه یې ورته وایه هلته میشت شو. چې کله شپې وزرې وغوړولې، خالد بن ولید یو ګروپ مجاهدین له ځان سره د رستن لور ته روان کړل تر څو وګوري چې صحابه و څه کړي. خالد بن ولید خپل ملګري رستن ته نږدې پله ته ورسول. هلته یې د رستن له دننه لوري د تکبیر او تحلیل چیغې واورېدې. امام واقدي وایي کله چې نقیتا صندوقونه د امارت په ودانۍ کې ځای پر ځای کړل، نوموړي له خپلو فوجي جنرالانو د ښار له وګړو سره یو ځای خپل معبد ته ولاړ تر څو د شکر لمونځ وکړي، ځکه مسلمانان ورڅخه کوچېدلي ول. هلته یې په لوړ صوت سره د انجیل لوستل شروع کړل. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډېرو ملګرو چې کله د دوی غږ واورېد سمدستي له صندوقونو راووتل، خپل ځانونه یې تیار کړل، وسلې یې راوایستلې. د قنیطاس پر میرمن او حرم یې قبضه وکړه او ورته ویې ویل موږ د کلا د دروازې کنجیان یا کلي غواړو. هغې هم سمدستي ورته وسپارلې. مسلمانانو چې کله کلي په لاس ورغله، تکبیرونه، تحلیلونه او پر بشیر او نذیر نبی درودونه په لوړ اواز سره پیل کړل او د ښار دروازو پر پیردارانو یې برید وکړ. څرنګه چې هغوی د جنګ تابعه نه لرله او وسله ورسره نه وه، د دوی پر وړاندې ونه درېدل. عبدالله بن جعفر الطیار، ربیعه بن عمیر، اسید بن سلمہ، عکرمه بن ابي جهل، عتبه بن عاص او فارع کلي ورکړي. د خلاصولو امر یې ورته وکړ او ورته ویې ویل چې هلته دروازو په وړاندې تکبیر او تحلیل چیغې وکړئ، ځکه مسلمانان تر کلا د باندې تیار دی او زموږ مرسته ته د انتظار شیبې څاري. یاد شوي 15 تنه مجاهدین و باب حمص ته ورغلل. هغه یې پرانیسته، د هغې په وړاندې د تکبیر غږونه پورته کړل او بیرته کلا ته دننه شول. سمدستي د مجاهدینو مرستندویه ډله د حضرت خالد بن ولید په مشرتابه کې د کلا لور ته په بیړه ورغله او د تکبیر او تحلیل ملکوتي شعار له دوی سره بدرګه کړ او کلا ته ورننوتل. د رستین هستوګنو کله د مسلمانانو غږونه واورېدل، په دې پوه شول چې مسلمانانو پر کلا قبضه کړې. په خپله خوښه ټولو ځانونه ورته تسلیم کړل او وروتل. ورته ویې ویل موږ اوس تاسو په لاسونو کې اسیران یو، جګړه نه کوو، له تاسو څخه غواړو چې له موږ سره عدل وکړئ. اوس زموږ تر قوم تاسو موږ ته ښه یاست. راوی وایي حضرت خالد بن ولید دوی ته د اسلام وړاندیز وکړ. ډېرو اسلام ومنئ او څه خلکو چې د اسلام منلو ته تیار نه وو د جزیې ورکولو ته غاړه کېښوده. لکن د دوی امیر نقیطاس ویل زه خپل دین بدلولو ته تیار نه یم. خالد بن ولید ورته وویل سمدستي خپل اهل او عیال له دې ځایه وباسه او چیرته چې دې زړه وي هلته ولاړ سه. خپل قوم ته زموږ د عدل خبره وکړه. نقیطاس یې له رستن څخه ویست. نوموړي له خپل عیال سره یو ځای حمص ته ولاړ او هلته یې حمصیان د رستن په فتح خبر کړل. پر هغوی دا خبره ډېره درنه شوه او دا یې باور شو چې سهار یا ماښام به عرب پر موږ برید کوي. حضرت عبدالله بن جعفر ابو عبیده ته د دې سترې فتحې زیری ورکړ. هغه خدای جل جلاله ته ستر په سجده کېښود او ده ته یې ځلمني مجاهدین راولېږل او وصیت یې ورته وکړ چې تاسو به رستن ساتئ او بلاد بن مره الاشکري امیر وټاکئ. کله چې دا تازه دمې مجاهدین رستن ته راغلو او دلته ځای پر ځای شو، خالد بن ولید، عبدالله بن جعفر او ورسره نور ملګري مجاهدین حماد نومي سیمې ته وکوچېدل او لکه موږ چې وړاندې وویل د دغې سیمې خلکو له مسلمانانو سره سوله کړې وه او همداراز د شیزر خلکو هم له مسلمانانو سره د سولې تړون کړی و. خو د شیزر زړور واکمن مړ شوی او هرقل پر ځای بل والي تنکس په نامه رالیږلی و چې ډېر جبار سرکښ شخص و او د شیزر خلک هم ورڅخه په تنګ و. د ده د تیر مړه شوي والي تړون فسخ کړی و. د تیر شوي مړ والي تړون فسخ کړی و. خلک یې بندیانول، مالونه یې ورڅخه وړل او خوړل. کله چې امیر ابو عبیده ته د ده په هکله اطلاع ورسېده، نوموړي خپل څو سپاره ملګري شیزر ته ولېږل. پر هغه یې برید وکړ او هلته شور او زوږ جوړ شو. نکس چې کله د قوم شور او بغارې واورېدې، له خپلې کلا څخه ورته راښکته شو او خپل ځینې پیرداران هم ورسره او خپل معبد کې کېناست او د خپل قوم ځینې سرداران یې راغونډ کړل. ورته ویې ویل ای د شیزر خلکو، تاسو خبر یاست چې زه هرقل ستاسو امیر ټاکلی یم تر څو ستاسو له حریم مالونو او ښارونو څخه دفاع وکړم. وروسته ورغی د وصلتون دروازه یې پرانیسته او خلکو ته یې فوجي تجهیزات او اسلحه ور تقسیم کړه او د جګړې کولو امر یې ورته وکړ. خلک د جګړې دپاره په تیارۍ اخته وو چې خالد بن ولید سره له ملګرو او لښکر ورته راڅرګند شو. د دوی په وړاندې یې واړول او په هغې پسې یزید بن ابي سفیان راښکاره شو. فوج ورسره و، هغه هم واړول او له هغه وروسته امیر ابو عبیده سره له خپلو ټولو عسکرو راڅرګند شو. د شیزر خلکو چې کله د اسلامي
اسلامي هکرو یو بل پسې ګروپونو ته وکتل، ډېر ورڅخه وویرېدل او دا خبره ډېره له تاوانه ډکه ورته ښکاره شوه. امام واقدي وایي ابو عبیده چې کله واړول د شیزر د خلکو حال یې ولید، سمدستي یې داسې لیک ورته ولیکئ: بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، ای د شیزر خلکو، ستاسو کلا د حمص او رستم تر ګلاګانو مضبوطه نه ده او نه مو خلک د هغه په نسبت پیاوړي او زړور دي. کله چې د زما لیک ولوس، سمدستي به زما اطاعت ته غاړه ږدئ او زما مخالفت به نه کوئ او که نه ډېر په تاوان کې به درته تمام شي. تاسو ته زموږ د عدل او ښه چارچلن خبرې شوي. موږ به له تاسو سره هم هماغسې کړه وړو ترسره کړو لکه د شام د نورو مفتوحه سیمو له خلکو سره چې کوو. والسلام. لیک یې سره ونغښت او یو معاهد ته یې ورکړه او دوی ته یې راولېږه. کله چې لیک دوی ته ورسید، دوی خپل واکمن نیکس ته لیک ورکړ او د هغه منشي لیک ورته ولوس. دته چې کله د لیک محتوا څرګنده شوه، ویل: ای د شیزر خلکو، تاسو د عربو په ذکر شوي خبره کې څه وایاست؟ دوی ورته ویل: عرب رښتیا وایي، ځکه رښتیا هم زموږ کلا تر رستن، بعلبک، دمشق، بصرې مضبوطه او محکمه نه ده او تاته د حمص د خلکو میړانه او باتوري ښه در معلومه ده. هغوی له عربو سره سوله وکړه. همداراز د فلسطین ټول ښارونه تسلیم شول. اردن او د هغه کلاګانې عربو ته څرنګه د شیزر غوندې وړه کلا له دوی څخه په زور ګرځولی شي. که چیرته د عربو خلاف اقدام وکړي، نو زموږ د وژلو او ښار د تخریب مسؤلیت به ستا پر غاړه وي. امام واقدي وایي د خلکو نکس ترمنځ خبره اوږده شوه. نکس خلکو ته ښکنځل وکړل او خپل غلامانو ته یې امر وکړ چې خلک ووهئ. د شیزر خلکو چې کله دې سپک وضعیت ته وکتل، ورته په غوسه شول. پر دا غلامانو یې وسله راواخیسته او د دواړو غاړو ترمنځ جګړه ونښتل. مسلمانان چې کله په دې پوه شول، ویل: ای خدایه، ته دوی په خپل منځي جنګ کې هلاک کړې. د شیزر خلکو له اوږدې جګړې وروسته پر نکس او د ده پر غلامانو بری ترلاسه کړ او ټول یې ووژل. وروسته په پیاده ډول امیر ابو عبیده ته بې وسلې ورغلل. چې کله د ده په وړاندې ودرېدل، سلام یې ورواچوه. ویل: ای امیره، موږ خپل والي ستا د محبت لکه بله وواژه. ابو عبیده ورته وویل: ای د شیزر خلکو، خدای دې ستاسو مخونه سپین کړي او رزق مو زیات شه. تاسو موږ له جنګ څخه هوسا کړو. وروسته یې مسلمانانو ته وویل: تاسو د دې رومیانو ښه طاعت ولیدئ چې ستاسو په محبت کې له خپل واکمن سره څه وکړل او ستاسو طاعت یې په مینه غاړه کېښوده. زه غواړم چې له دې قوم سره ښه چارچلن باید وکړو او دوی ته باید یو امتیاز ورکړو. مسلمانانو وویل: هو، دا ښه خبره ده. دا خبره به له دوی پرته نورو رومیانو ته هم ورسیږي او نور ښارونه به هم خدای داسې راته فتح کړي. امام واقدي وایي امیر ابو عبیده د شیزر خلکو ته مخ ورواړاوه او ورته ویل: تاسو ډاډه اوسئ، موږ ستاسو له یو فرد سره هم جبر نه کوو. څوک چې په خپله خوښه زموږ دین ومني، هغه به زموږ د ټولنې د یو فرد حیثیت لري او داسې چارچلن به ورسره کیږي لکه زموږ له افرادو سره 2 کاله پر تاسو خراج نسته. او څوک که پر خپل دین پاتې کیږي، هغه به جزیه ورکوي او 1 کال له هغو څخه هم خراج نه اخیستل کیږي. رومیان په دې سره ډېر خوښ شول او ویل: ای امیره، ستا خبره موږ پر سترګو منلې ده. دا زموږ د والي قصر دی. تاسو د دې حقداران یاست او زموږ له لوري دا درته تحفه ده. دا تاسو او دا د مالونو لوښي او د کورنۍ ژوند ساز او سامان. حضرت ابو عبیده له هغو شیانو څخه 5مه برخه بېله کړه او پاته برخه پر مسلمانانو باندې په مساوي توګه وویشله. امیر ابو عبیده پر مسلمانانو غږ وکړ: ای د مسلمانانو ډلې، لوی خدای جل جلاله دا ښار ستاسو په لاسونو ډېر په اسانه او هوسا توګه فتح کړ. نور نو د حمص خلک ستاسو له ذمې وتلې او موږ هغه وعده ترسره کړه چې له دوی سره مو تړون پرې کړی و. اوس به بیرته دوی ته ورګرځو. امام واقدي وایي مسلمانان پر خپلو آسونو سپاره شول او د تللو قصد یې وکړ. په دې وخت کې د نهر مقلوب پورې غاړې ته دوړې او ګردونه په سترګو شول چې د انطاکیې له لوري رالوتي وو او ډېره ځمکه یې پر بر کې نیولې وه. د مسلمانانو سپاره په بیړه ورغلل. یو ستر قص یې ولید چې 100 آسونه بار ورسره دی او 100 رومیان د محافظینو په توګه ورسره روان دي. امام واقدي وایي قص په دې نه و خبر چې مسلمانان شیزر ته راغلي. خالد بن ولید او ورسره ملګرو د تکبیر نارې پرې وکړې او شاوخوا پرې راتاو شول. رومیان یې اسیران او آسونه او مالونه یې غنیمت کړل. خالد بن ولید قص ته ور وړاندې شو او ورته ویل: خوار شئ، دا بارونه دي له کوم ځای څخه را روان کړي؟ راوی وایي قص په
په رومي ژبه یو څه ورته وویل. خالد بن ولید پرې نه پوهېدی. د شیزر یو سړی ورته رانږدې شو او ورته ویې ویل: ای امیره، دی وایه زه یو قص یعنی مذهبي عالم یم او د هرقل په وړاندې ډېر قدر لرم. هرقل زه او دا را سره هر څه هیرې بسته راریږلي. په دې بارونو کې سره وریښمن چې د زرو په لښتو اوبدل شوي دي او 10 باره صرف دینارونه دي، او په نورو بارونو کې هم جامې او دنانیر دي. خالد بن ولید هغه قافله واړوله. دومره ډېر زیات مال یې ورڅخه غنیمت کړ چې په تیرو غنایمو کې ساری نه لیدل کېدی. خالد بن ولید مال حضرت ابو عبیده ته ولېږی. مجاهدینو ابو عبیده له شیزر سره نږدې د نهر خواته په داسې حال کې پیدا کړ چې یوه قطوانۍ شړۍ ترې لاندې ووله او په بله یې پر سیره په ځان سایه جوړه کړې وه او له ګرمي څخه یې ځان پرې خوندي کړی و. خالد بن ولید د ده په وړاندې قص ودراوه. ابو عبیده ورته وویل: ای ابو سلیمانه، دا څوک ده؟ خالد بن ولید ورته وویل: دا د انطاکیې وګړی دی چې د هرقل له لورې د حمص والي هریبس ته هدیې انتقالولې او منکر. امام واقدي وایي ابو عبیده ته یې غنیمت ور وړاندې کړ. نوموړي ډېر پرې خوښ شو او ویې ویل: ای ابو سلیمانه، د شیزر فتحه مونږ ته ډېره نیکمرغه شوه. وروسته یې خپل ترجمان راوغوښت او ورته ویې ویل: له دوی څخه د هرقل سرکښ په اړه پوښتنه وکړه چې څومره ځواک ورسره شته. ترجمان له قص سره یو ساعت خبرې وکړې. قص وویل: ته خپل امیر ته ووایه چې هرقل ته دا خبر وررسېدلی چې تاسو دمشق، بعلبک او جوسیه فتح کړل او ورپسې د حمص د فتح کولو تکل لرئ. نوموړي د حمص والي هریبس ته زما په لاس دا تحفې راکړې او ده ته پیغام راکړ چې باید له تاسو سره حتما پرېکنده جګړه وکړي او دا یې ژمنه کړې چې د دوی لوجستیکي او عسکري مرستې به کوي. هرقل له هر هغه چا څخه ستاسو پر خلاف مرسته غوښتي چې د صلیب عبادت او د انجیل تلاوت کوي. د نوموړي دې غوښتنې ته رومیانو، استفاربه، فرنګ، ارمن، دقس، مغلیق، کرج، یونان، علف، خزانه او هر هغه چا چې د صلیب عالم برداران دي ټینګ غبرګون ښودلی او هرقل ته له هر لوري څخه سرتیري هم راغلی دي. راوی وایي ترجمان امیر ابو عبیده ته د قص ټول ورکړلي معلومات ورواورول. پر ابو عبیده دا خبره ګرانه شوه. قص ته یې د اسلام وړاندیز وکړ. قص ترجمان ته وویل: امیر ابو عبیده ته ووایه ما نن شپه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خوب ولید او دغه پر لاس می ایمان راوړ. حضرت ابو عبیده د دې خبرې په اورېدو سره ډېر خوښ شو. ورسره نور رومیانو ته هم د اسلام بلنه ورکړه. دوی یې له منلو ډډه وکړه. ابو عبیده یې سرونه پرې کړل. له دې وروسته یې د حمص لور ته مخه وکړه. خپل سپک باري اسونه یې تر لښکر وړاندې حمص ته ولېږل. حمصیان خبر نه و چې د اسلامي سرتیرو اسونه برید پرې وکړ. حمصیانو ښار ته پناه یوړه. دروازې په ځان پسې وتړلې او ویې ویل: زموږ دې د مسیح په ذات قسم وي. عربو خطر وکړ. راوی وایي مسلمانان د حمص شاوخوا واړول او حمص یې محاصره کړ. په ښار کې خوراکي توکي کم شوي وو. اکثریت وګړي په سوداګرۍ پسې بېلابېلو ښارونو ته وتلي وو. خوراکي او د اړتیا وړ مواد یې اخیستل او خپل ښار ته یې واردول. امیر ابو عبیده چې کله د حمص په خوا کې واړول، بل غلامان یې راوغوښتل او امر یې ورته وکړ چې حمص ته پر ورغلو ټولو لارو سره تقسیم شي او هر چا چې حمص ته خوراکي مواد نقلول هغه نیسي او ماته یې راولئ. غلامانو هم داسې وکړل. د حمص پر والي هریبس دا عمل ډېر دروند شو. امیر ابو عبیده ته یې داسې یو لیک ولیکئ: ای د عربو ډلې، موږ وړاندې ستاسو د غدر او وعدې ماتولو خبره نه وه اورېدلې. آیا موږ له تاسو سره پر توخه سوله نه وه کړې او موږ خپله ذمهواري پوره کړه او بیا مو له موږ څخه د خوراکي توکو د اخیستلو غوښتنه وکړه؟ هغه مو هم در باندې وپرولر. بیا نو تاسو ولې عهد او پیمان تر پښو لاندې کړ چې له موږ سره مو کړی و؟ امیر ابو عبیده د لیک په ځواب کې داسې ورته ولیکل: زه غواړم چې بیرته هغه قسیسین او رهبانیان راولېږي کوم چې د سولې کولو پر مهال رالېږلي وو، تر څو یې زه په هغه سپو کړم چې موږ ژمنه ورسره کړې وه او دوی به تا په دې پوه کړی شي چې نه موږ عهد مات کړی او نه موږ هغه خلک یو چې
د عهد پابندي نه یو. هریویس چې کله لیک ولوست قسیسین او رهبانیان یې وروغوښتل او امیر ابوعبیده ته یې راولېږل. د حمص دروازه یې ورته خلاصه کړه. دوی روان شول. حضرت ابوعبیده ته ورورسېدل. سلام یې ورته وکړ. د ده په وړاندې کېناستل. امیر ابوعبیده ورته وویل آیا ما له تاسو سره داسې ژمنه نه وه کړې چې زه به اوس درڅخه کوچېږم، تر هغو بیرته نه راګرځم تر څو چې مې په سمه یا غره کې یوه کلا نه وي فتحه کړې او له هغه وروسته زما خوښه ده بیرته تاسو ته راګرځم او که وړاندې بل ځای ته ځم. دوی ورته وویل په مسیح سره قسم وي همدغسې ژمنه دې راسره کړې وه. ابوعبیده ورته وویل لوی خدای جل جلاله په ډېر لږ وخت کې شیزر او رستم زموږ په لاسونو په ډېره اسانه توګه فتح کړل او دا په دومره لږ وخت کې چې موږ هم هیله نه درلوده. خدای جل جلاله د شیزر د والي نکس او نورو ډېرو مالونه زموږ په لاس غنیمت کړل. اوس زموږ او ستاسو ترمنځ نه سوله او نه وعده شته له دې پرته چې بیرته نوی تړون سره وکړو او تاسو زموږ په ذمه کې شئ. راهبانو او قسیسینو ورته ویل ای امیره رښتیا هم داسې ده، پر تا هیڅ ملامتیا نشته، ته خپله ژمنه ترسره کړې. موږ ته د شیزر او رستم د فتح خبره رسېدلی، دا زموږ تېروتنه وه چې له تاسو څخه مو کله وعده اخیسته دا مو نه و درسره فیصله کړې چې بیرته به هیڅکله نه راګرځئ. نوره پرېکړه او اختیار زموږ له والي سره دی. موږ بیرته ورځو او دا خبرې ټکي په ټکي ورته کوو. وروسته بیرته ښار ته ستانه شول. امیر ابوعبیده خپل سرتیري اتلان او جنګیالي ملګري راوغوښتل او ورته ویې ویل خپل تیاری ونیسئ ځکه له قوم سره توښه نشته او نه د هرقل له لوري مرستندویه قوه ورته راتلای شي. د خدای جل جلاله مرسته وغواړئ او پر ده توکل وکړئ. راوی وایي مسلمانانو زغرې واغوستلې، وسلې یې ور واخیستلې، د حمص د کلا دروازو او دیوالو ته نږدې ورغلل. د حمص استوګن خپلوالي ته ورغونډ شول او ورته ویې ویل تاسو د دې عربو په اړه څه نظر لرئ؟ هریویس ورته وویل زما رایه دا ده چې جګړه ورسره وکړو، موږ خپله کمزورتیا نه ښکاره کوو. دوی ورته وویل زموږ په ښار کې خوراکي توکي بلکل ختم دي، هغه څه چې موجود و هغه ټول عربو راڅخه واخیستل. موږ په ژوند کې داسې حربه نه وه لیدلې نه مو اورېدلې. هریویس وویل تاسو ته څه در شوي چې له دښمن سره له جنګ کولو ناوسي ښکاره کوئ؟ تر اوسه مو نه مړي شوي نه زخمي او نه لوږه درته رسېدلې. تر اوسه خو لا دښمن ډېر ګوښه هم ده، که کلا ته را داخل شي هم پر موږ بریال کېدی نه شي. پر دیوالونو هغه لږ جنګیالي هم د دوی دپاره کفایت کوي. زما په قصد کې دومره ذخیره شته چې ښه ډېر وخت ستاسو ټولو بس کېږي او زه فکر کوم چې هرقل به موږ هیر نه کړي. ده ته هرومرو ستاسو خبرې وررسېږي او مرستندوی ځواک به درته راولېږي. امام واقدي وایي له هریویس سره په خپل قصد کې یو لوی ډیپو و چې له خوراکي شیانو یې ډک کړی و. نوموړي د هغه ور پرانست او د حمص پر خلکو یې خوراکي شیان تقسیم کړل. د دوی زړونه لږ پرې ډاډه شول. هریویس ټوله ورځ پر لویو او وړو خوراکي شیان تقسیمول. په دې ورځ د ډیپو نیمه برخه خلاص شوه. هریویس خلکو ته وویل په دې درکړل شویو شیانو 3 ورځې ګزاره وکړئ او د دښمن د مقابلې دپاره وروځئ. وروسته یې د جګړې تیاری ونیو. خپل عسکري تر نظر تیر کړل. د زراوز او عمالقه له اولادې او قوم څخه 15,000 تنه سپاره داس پوځیان انتخاب کړل چې ساری نه درلود، چې 1000 تنه یوازې د شاهي ګارد یعنی د بادشاه محافظین عسکر سرتیري وو. د خپل نیکه جرجیس وسلتون خلاص کړ او پر دې انتخاب شوي ډلې زغرې، خولونه، لیندې، غشي، کمربندونه او نور عسکري لوازم وویشل. وروسته یې دوی ته خطاب وکړ چې د هرقل مرستندوی ځواکونه به هم درته راغواړم. وروسته یې قسیسین او راهبان راوغوښتل او ورته ویې ویل تاسو خپل ځانونه تیار کړئ او له مسیح څخه دعا وغواړئ چې موږ پر عربو بریالي کړي، ځکه ستاسو دعا نه ردي. دوی خپلې سترې کنیسې ته چې د جرجیس په کنیسه مشهوره ده او اوس د جامع حیثیت لري ننوتل. نغارې وغږولې او د کفر کلمې یې په لوړ اواز سره پیل کړې. درسته شپه په همداسې وړ تېره کړه. سهار هریویس ور داخل شو. دوی د مړي په ډول ده ته لمونځ ورکړ. نوموړی خپل قصر ته ننوت. کباب شوي سمسارې ورته راوړل شوې، هغه یې وخوړې. د سرو و سپینو زرو په جامو کې شراب ورته راوړل شو، هغه یې وڅښل. سترګې ککرۍ ته وختلې. وروسته یې داسې وریښمینه چپنه واغوستله چې د زرینې وړې لیکې یې درلودې. پر هغه برسېره د سرو زرو زغره واغوستله. یاقوتي صلیب یې په غاړه کړی.
هندي توره یې اوږې ته واچوله. یو ښه تیز آس ورته وړاندې کړل شو، پر هغه سپور شو. له خپل قصر څخه د باب رستم ته ووتلی. رومي جنرالان له هر لوري ورباندې راغونډ شول. د اصحابانو د ایمان داستان محترم او درنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ برخه چې درته وړاندې مو. تر بیا ښې چارې په الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمة